نن ورځ به د انګلیسي 11مه زمانه فیوچر پرفیکټ ټنس په ساده او اسانه لهجه وایو. موږ سره اوسئ. فیوچر پرفیکټ ټنس ته ولې فیوچر پرفیکټ ټنس وایو؟ دې ته وایي فیوچر د ویل او بی ګوینګ ټو په وجه. دې ته وایي پرفیکټ ځکه چې پرفیکټیو یعنې دریم حالت د ورب کې استعمالیږي. او دې ته وایي ټنس ځکه چې دا د 12 زمانو څخه یو زمانه ده. سټرکچر یعنې ساختمان. Subject plus will or be given to plus have plus third form of the verb plus rest of a sentence. Definition yani tarif. Future perfect tense expresses an action which will or will not be completed before another action or time in the future. Yani future perfect tense داس یو عمل متراخی چې هغه به مکمل شوی مخکې د یو بل عمل او یا د وخت څخه په مستقبل کې. future perfect tense کې مونږه د future perfect continuous او د past perfect continuous یا د past perfect tense په څیر action plus action, action plus time یا time plus action استعمالیږي. action plus action کې example I will have eaten rice before I go to the bazaar. یعنی ما به وریجې خوړلې اوسېږي مخکې د دې نه چې بازار ته لاړ شم. یعنې د بازار ته د تلو نه مخکې به یو اکشن مکمل شوی اوسېږي چې هغه وریجې خوړل. او اکشن پلس ټایم ته وګوره I will have eaten rice before 8 o'clock. یعنې ما به وریجې خوړلې اوسېږي مخکې د 8 بجو نه په مستقبل کې. 8 بجې موږ سره ټایم او وریجې خوړل موږ سره اکشن ده. نو دې ته اکشن پلس ټایم. نو د ټایم پلس سر ته هم راوستی شي چې before 8 o'clock I will have eaten rice. یعنی د 8 بجو نه مخکې ما به وریجې خوړلې اوسېږي. دا و فیوچر پرفیکټ ټنس. امید لرم چې په درس ډېر ښه پوه شوي اوسئ. د نورو انګلیسي په پښتو کې ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب او د ټلی بټن دباو کړئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.